دا زموږ مسلمانان ورونه خاص کار پښتانه دا د میلو او د پکنیک بیخي ډېر زیات شوق لري، خاص کر داسې د اختر چټي او رخصتي چې دې ته برابر سي. بس د دې کوشش د روژې څه دوی پلانونه جوړ کړي چې پلانکي ځای ته به ځو، پلانکي ځای ته به ځو، پلانکي ځای ته به ځو. د اختر د ورځې څخه دا قریبان ته چابک چابک ورس بیا نو د دوی تلوارې چې کله روان سو. ګورئ دا مسله زده کړئ، اسلام د پکنیک مخالفت نه دی کړی، اسلام د میلې مخالفت نه دی کړی، لیکن ستا د نیت په وجه باندې هغه میله هغه پکنیک ته په خپله ځان ته حراموي او ناجایز کوي. دا واورئ، کله چې میلې ته ځي یا پکنیک ته ځي ښه اراده وکړه، اراده دا وکړه چې خدای 11 میاشتې بیا زه مصروفه یم یا د دین په کار باندې یا د دنیا حلال رزق په کار باندې زم یو څو وخت به مې دا دماغ ورساسي او الله ستا مخلوقات او هغه کائنات چې تا پیدا کړي دي هغه ووینم او د هغه څخه عبرت واخلم، بیا ستا ذکر او اذکار او ستا تسبیح بیان کم. په دغه نیت چې ووته دی دغه پکنیک ستا دپاره عین عبادت دی. و بیا به محرمات نه پکې کوې، سروزونه، غزلې، ډانسونه، ډولونه، جګ جګ غورځېدل، تمسخر په چا باندې، خلکو مسلمانانو ته تکلیف رسول، پر کوم علاقت چیرې چیغې و نارې، دا شی به بیانوي. بیا دا پکنیک ستا دپاره څه دی. لیکن د دې څخه علاوه کم کسان چې دا اوس پکنیکونه کوي دا د شریعت او د اسلام نه ډېر مخالف دی. ګورئ دا زما خبر دي ځوانان ښه په ارام غوږ واورئ. ما درته وویل اسلام د پکنیک مخالف نه دی، اسلام د میلې مخالف نه دی، اسلام ستا د هغه نیت چې تا د غلطو شان نیت کړي د دې مخالف دی او د دغه نیت په وجه ستا دغه پکنیک چې کوم دی هغه بیا حرام ګرځي. موږ چې روان یا روانیږو 2-3 ورځې در مخه د پکنیک ټول اسباب برابر کړي، دا مټران ته غټ غټ ډیکونه ولګوي، العیاذ بالله. یو ور خپله ګناه کوي بیا نور مسلمانانو ته به دې فخر هم کوي. ګوري نبی علیه السلام وایي کل امتي معافا، زما ټول امت الله معافوي الا المجاهرون، هغه کسان چې هغه په ګناه فخر کوي، په ګناه باندې ځان ښکاره کوي، الله دا نه معافوي. مبارکه روژه در باندې تېره سول، دا اختر د عیدګاه لمونځ دې وکړي الله معاف کړې، بدن او زړه دې پاک سو، ظاهري هم پاک یې باطني هم الله پاک کړې. لیکن اوس په دغه ناوړه اعمال باندې ولې خپل زړه بېرته توری، خپل زړه در زنګو لاندې ولې راولې؟ مه کوه داسې، دا ستا دپاره ډېر زیات خطره ده. هغه لاسته راوړي نیکۍ او مغفرت دا بېرته د لاسه ورکړه. نو د اختر څخه مخکې د دې تیاري کړي، دې موټرانو ته غټ غټ ډیکونه ولګه، بیا یو ملګري ته وایي چې یو ښه یوزبي ډکه کړه د څه شي؟ د قرآن د تلاوت نه، د علماو د بیانو نه، بس د سروزو په کم علاقه کې چې دی تېرېږي یا کلی وي یا بازار وي هغه ټول ورته ګوري چې دا څومره مستان دی، دا څومرې په خپل ځواني باندې فخر کوي، دا خلک د مرګ نه بیریږي. دا اوس په دغه حالت کې تا اکسیډنټ وکړي مړ شوې، په کم حالت کې مړ شوې؟ ډېر وخت دا رقم راغلی انسانان اکسیډنټ وکړي دوی مړه پراته په موټر کې هغه سروز هغه رقم په زوره لګېږي. دا واورئ نبی علیه السلام وایي هر کس چې په کم حالت کې مړ سو په هغه حالت کې به د الله حضور ته راځي. ته په کم حالت کې د خدای حضور ته ولاړې؟ ته خو د جنازه کې سپور وې، دا خو یو اسباب دی، دا خو ستا د لاس لاندې نه دی چې دا مازه یو ټیر بټ سو، دا مازه چې یو رقم شټرنګ دی لږ د سکاټ سو، لاړې کلکلتې واوښتې، بیا چې ته ځان بچاوې یا دا نور ملګري بچاوې، دا ډېره لرې خبره ده. تاسو نه دي دا بعض کسان د زیارت ته پکنیک ته ځي لاندې موټر شوی سوي ټول د خاورو سره خاورې، هغه ښایسته ځواني د خاورو سره، او په کوم حالت کې الله تعالی. ما درته ویل اسلام د پکنیک مخالف نه دی، ستا د دغه کړنو مخالف دی. ته چې پکنیک ته ځې ښه نیت وکړه، ښه ملګري برابر کړه، بیا چې روان سوې بیا داسې خدای نه خسته ناوړه اعمال، غیبتونه، بهتانونه، بیا په دې کې یو غریب کس د دې دپاره راپورته کړي وي چې زه ستاسو پیسې نه اخلم، خالي د دې لپاره چې طبیعت پر دې باندې سم کړي. دا یو غریب دی، الله سبحانه وتعالی بنده خو دې ستا رقم بنده دی، الله تا در دې 10 وارې بتره کولی شي، دوی خو پر پښو روان دی د غربت څخه، لیکن دا الله سبحانه وتعالی پر دې قادر ذات دی چې الله تا غریب هم کړي او په لاس او پښو دې شل کړي، پر څلورو باندې بیا روان دی. ولې کوي داسې؟ یو غریب د ځان سره بوځي، بیا هغه ټول دا
د پکنیک ملګري پر هغه باندې ګپې کوي خوارکن څه نه ورته وایي ولې د خو پیسې نه دي ورکړي د خو ونډه نه ده ورکړې ولا یسخر قرآن کې الله سبحانه وتعالی یو پر بل ته مسخر مه سره کوئ دا حرام دی دا حرام دی یو ملګری پسخند او رشخند ګپ ته اچولي هغه غریب لاندې ګوري دا ګرده پر خاندي ها 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 د خندا شنه شنه پکې الله قادر ذات ګوره په دغه مجلس کې به الله دی فیصله وکړي دغه کس څخه به الله مالداره جوړ کړي بیا به تی د دې غلامان بس دا د الله یو بنده دی در سره راواخه غریب دی مسکین دی په خپل اوږه کې د سره واخه تا ته الله توان درکړی دی ویې ګرځوه پکنیک ورکه د اسلام مطابق ورکه ولې مسخرې پر کوې ولې خدمت به کوې ولې سپک استعماله که مټر ټیر پنچر سم به دی ورته ناست که دیګ پخوی هم به دی ورته ناست که بوټي راټولول هم به دی ورته ناست هر کار بس په ده باندې کېږي داسې نه دي په کار الله سبحانه وتعالی ته هر انسان دا د الله بنده دی الله سبحانه وتعالی ته ډېر قدر کوي قدر لري باید موږ هم قدر وکړو لهذا دا پکنیک باندې چې کله موږ ځو باید موږ د خپل ځان اصلاح لازمي وکړو بیا چې کوم شعارو ته موږ ولاړو یا کوم هغه د پکنیک غټ غټ ځایو ته چې ولاړو هلته بیا موږ بدنظري دې نامحرمې ښځې ته وګوره دې نامحرمې موږ پر هېچا بد غلط ګماني نه کوو خو د انسان نه کېږي کوشش دا وکړه خپل نظر کنټرول کړه دغه پکنیک به ستا دپاره بیا د دماغ د سکون او د ګناه ذریعه نه ګرځي د دماغ د سکون ذریعه به دې وګرځي په دې به الله تا ته ثواب ده لیکن که ته په دې پکنیک کې ناوړه اعمال کوې د دې خوا چې ولاړې د ګناه صفا وې د هغې خوا چې پکنیک سره راکلې پیسې هم در څه تللې دي دولت هم تللی دی ستړي سوی هم او دونې لوی بوج دی د ګناه پر دا وژو باندې اخیستی دی دا دی دا رقم پکنیک اسلام اس جواز نه ورکوي دا رقم میلې اسلام اس جواز نه ورکوي چې تا چې هر حرام کول هر ناجایز دي کول بس ته آزاد یې ولې خو ته دا یوه میاشت بندي وې اوس نو آزاد شوې د انسانان ځان دا رقم معلوموي لکه دا ټوله میاشتې دا کسان په زنځیرانو تړلي دي چې دا رایلا کې بس نو راخطا سي بسم الله بسم الله به کوي چې خدای اخوا خدای دا بچا که خدای دا بچا که خدای به دا څه پېښه ده باید موږ که میلې کوو که پکنیک کوو په دې کې د خپل ځان او د آخرت ډېر خیال وساتو د ملګري خیال وساتو د اسراف باید موږ زیات نه وکړو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین دا د شیطانانو ورونه دي در حد زیات مصرف دا وغورځوه دا راواخه دا خوند نه کوي دا وغورځوه دا اسراف باید موږ نه وکړو د ملګرو خیال وساتو محرمات تملا ونه تړو غیبت ونه کسروزونه وانه ورو بیا دغه پکنیک ستا دپاره بهترین او فایدهمند دی کنې دا به یو حرام وي یو ناجایز وي ستا دپاره